درنو وطنوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو، ما دغه چینل د یوټیوب چینل ډیر پخوا جوړ کړی دی، خو تر اوسه مې پکې کوم معلومات شریک کړي نه وو. اوس غواړم چې په خپله ساحه کې کوم څه چې ما ویلي دي، زده کړه مې پکې کړې ده او تجربه مې پکې اخیستې ده، په هغه ساحه کې د دغه یوټیوب له لارې دوستانو پښتنو وروڼو ته معلومات خپاره کړم. چون زما دغه لومړنۍ ویډیو ده په یوټیوب کې، نو غواړم زه ځان تاسو ته معرفي کړم. زما نوم محمد شاهد حکیمي دی، د افغانستان د خوست ولایت یم، د هند څخه مې ساختماني انجینري ویلې ده. 2014 کې مې پوهنتون خلاص کړی، له هغه څخه وروسته اماراتو ته راغلی یم او تر اوسه پورې په یو ساختماني شرکت کې کار کوم. که څه هم 2-3 کمپنۍ مې بدلې را بدلې کړې، یا مې مثلا په یو وخت کې 2 کمپنۍ سره کار وکړو، خو اوس هم دلته لګیا یو کار کوو. نو هغه څه چې ما په دې 6 کلنه دوره او 4 کلنه دوره د پوهنتون کې زده کړي دي، غواړم پښتنو وروڼو سره یې شریک کړم. کیدای شي یو څو فیصده دوی ته ګټور تمام شي، خصوصا هغه پښتنو انجینرانو ته چې نوي فارغېږي، او خاص کر هغه انجینرانو ته چې غواړي اماراتو ته راشي او دلته په خپله ساحه کې کار وکړي. موږ تاسو ته بهتره معلومه ده چې پښتانه په دغه معلوماتي سایټونو کې د تعلیمي مواد ډیر کم خپروي، ډیر کم یې مومي، یا په دري باندې، یا په فارسي باندې، په انګلیسي، په نورو ژبو باندې ډیر څه شته، په اردو ژبه باندې ډیر څه شته، خو په پښتو ژبه باندې ډیر څه نه پیدا کیږي. هغه څه چې علمي دي، تدریسي دي او موږ تاسو لپاره ګټه کوي. موږ تاسو اکثر تمرکز مو په انټرټینمنټ یا په تفریحي برنامو باندې د سندرې پکې اورو، ټیک ټاک ویډیوګانې پکې جوړوو او ګورو پکې په پښتو ژبه، خو په علمي ساحه کې ډیر کم څه دي چې موږ خلک پکې کار کوي یا پکې معلومات اخلي. نو غواړم چې د سیویل انجینرینګ فار پښتونز چینل له لارې، چې زما چینل دی، دغه چینل له لارې به زه تاسو ته په خپله ساحه کې د ساختماني انجینرۍ په ساحه کې چې ما څه زده کړي دي هغه تاسو سره شریکوم. نو راځم مستقیم پوینټ ته. په اماراتو کې کارونه څنګه په مخ ځي، څنګه نیول کیږي او څنګه تسلیمیږي. په دلته په اماراتو کې کارونه تقریبا په 4 ډوله دي. یو هغه کارونه دي چې د بانک لخوا اداره کیږي او دولت پیسې ورکوي چاته، هر هغه موطن یا مالک ته چې په شرایطو برابر دی، مثلا بالغ دی، واده یې کړی دی، نو دی مستحق دی یو کور دی چې ورکړل شي، ورسره 2 میلیونه قرض هم ورکړل شي څوک کور پرې آباد کړي. بل کارونه دي د شخصي دي، مثلا پخوا وخت کې دولت ورته ډیره غټه ساحه ورکړې ده، 1 متر شل په 100 په 100 متر، یا 80 په 80 متر، یا 80 په 100 غټه ساحه ورکړې ده. دوی پکې یو وړوکی کور جوړ کړی دی، اوس غواړي یو اضافه کور پکې جوړ کړي، هغه شخصي پیسو باندې دي. بل دي په هغه پیسې، هغه کارونه دي چې د دولت لخوا هغه خلکو ته چې اقتصادي وضعیت نسبتا کمزوری دی، نوی کور نشي جوړولی، خپل زاړه کورونه دي، هغه کورونه غواړي رنګ ورته وکړي، پلاستر یې وکړي، دروازې ورته بدلې کړي، کړکۍ بدلې کړي، کاشي ورته بدلې کړي، یعنې صیانه پکې وکړي یا مینټیننس پکې وکړي. دغه کارونه دي.
هغه پیسې دي تقریبا له 2 لکو څخه تر 4.5 حتی 6 لکو پورې چې دغه په وړیا ډول ورکول کیږي دا په قرض شکل نه دی. هغه اول کټګوري چې وښوده له 2 میلیونه هغه قرض دی چې په 500 چیکونو کې به بیرته دولت ته ورکوي او هغه د خپلې تنخوا څخه ترې نه کټ کیږي. بل کارونه دي دولتي غټې پروژې دي، غټ مکتبونه دي، سړکونه دي، غټې پروژې دي چې دا د غټو کمپنیګانو لخوا چې اکثریت د شیخانو دي د هغو لخوا پر مخ بیول کیږي او تسلیمیږي او تکمیلیږي. نو زمونږ د کار څخه اکثرا د لومړۍ کټګوري چې د بانک کارونه دي، دوهمه کټګوري چې خصوصي کارونه دي او دریمه کټګوري په ډیر کم اندازه سره چې هغه کارونه چې د 2 لکو څخه تر 4.5 لکو پورې د دیوان دلته ورته وایي یا د پاچا د ادارې لخوا ډایرکټ ورکول کیږي. نو کارونه څنګه؟ یو خو داسې دي چې زوړ کور کې اضافه کار کوي، دغه د مالک اختیار دی چې کومه ساحه کې څومره ساحه کې د کور جوړي، ځکه شخصي کار دی، شخصي کور جوړي، خپل دته بجټ معلوم دی چې څومره مصرف پې وکړي او څه ضرورتونه لري. بل دی سیانه ده چې موږ وښودلو د پلاستر او رنګ او دغه شیانې دي، دغه هم د مالک په اختیار کې دی. بل دغه اوله کټګوري کورونه چې دي دغه نقشه‌ای ماستر پلان سره برابر شوي منطقي دي، په دې کې کورونه نامګذاري شوي دي، تقسیم شوي دي، د مکمل خدمات وړاندې شوي دي، هلته سړکونه جوړ دي، د ټلیفون لاین غځېدلی، بجلۍ لاین غځېدلی، د ډرینیج لاین غځېدلی، د نو کانالیزاسیون سیستم دغه غځېدلی. هغه کورونه ساحې معلومې دي، سایټ پلان معلوم دی، نقاط معلوم دي، په بلدیه کې یا په ښاروالۍ کې ثبت دي. کله چې یو مالک دغه مستحق شو نو دولت ته عریضه کوي، دولت ورته یو کور مشخص کوي ورکوي. کله چې کور مشخص شو، ساحه مشخصه شوه، دلته نو یو لړ دفترونه دي چې د کورونو د ډیزاین او د تعقیب هم نقشه برابروي او هم چې کله کار شروع کیږي د هغه تعقیب کوي، کنټرول کوي، سپیسیفیکیشن برابروي، وصفات ورته برابروي، هغې له مطابق کوم کار چې مقاول یا ټیکهدار په مخ وړي هغه تعقیب کوي چې د هغه مطابق روان دی که نه دی روان. نو دغه دفترونه 4% د پروژې د قیمت دوی 4% ګټه اخلي، دغه قانوني ده د دولت لخوا. په دغه 4% په 2 حصو تقسیم شوي دي، 2% د نقشې د برابرولو او 2% د کار د تعقیب. نو دا قانوني دوی اخلي، کار دوی سره وي، اکثریت کار دوی سره وي. دوی پسې به مقاول یا کنټراکټر یا موږ تاسو پښتو کې چې ورته وایي ټیکهدار ګرځي کار پسې دغه دفترونو ته ځي. نو دلته بیا کار څنګه پیدا کوي، څنګه یې نیسي، هغه په روابطو پورې اړه لري، مواطن سره ډایرکټ غږېدلو باندې اړه لري. ستا کوم ځای کې کار کړی دی، یو مالک ته خوند ورکړی، تا ته ډایرکټ راځي، پوښتنه درنه کوي، درته وایي زما کور دی هغه هم راته جوړ کړه، په هغې پورې اړه لري. ستا ښه ریکارډ دی په بانک کې، هغه کارونه چې په بانک له لارې ترسره کېږي هلته د ښه ریکارډ دی، په وخت د کارونه تسلیم کړي دي، په ښه کوالټي دي کارونه تسلیم کړي دي، جنجالونه دې نه دي پکې کړي، دا ټول شیان په مد نظر نیول کېږي. تا ته یو کار ټینډر درکول کېږي. ټینډر چې کله درک نو اوس راځو دلته، تاسو دلته لږه توجه وکړئ. دا زمونږ پروژې ما په 4 برخو تقسیم کړي دي. یو هغه پروژې دي چې کمپلیټډ چې خلاص شوي دي. مونږ پروژې د 5 کالونو کې چې مونږ کوم پروژې څه هم زمونږ کمپني دغه سابقه کمپني ده، خو زه چې کله راغلم دغه کمپنۍ دغه کارونه مونږ ترسره کړي دي، سرته مو رسولي دي. بل پروژې دي ناٹ ټیکنز، هغه ناٹ ټیکن هغه پروژې دي چې مونږ ونه نیولې، حسابي مو وکړه، ټینډر مو وسپارله خو مونږ ونه نیولی شوې. بلې هغه پروژې دي چې پینډینګز، یعنی مونږ پکې قیمت گزاري کړې ده، پته نشته چې نیسو یو که نه. بله ده چې مونږ د کار لاندې دي، انډر کنسټرکشنز دي.
دا انډر کنسټرکشن پروجیکټس چې دي دغه زمونږ اوس د کار لاندې دي. نو دغه شکل دا پروژې دي. ښه هدف ته راځم. مونږ دپاره فرض که دلته ناصر بطي عبید حمد الغفلي دا یو پروژه ده. دغه پروژې د زمونږ دغه په نوم باندې دي، د مالک په نوم باندې پروژې مونږ مسامه کړي دي. مونږ مثلا په کومه ویله کې مونږ ضرورت دی، مثلا مونږ وایو چې د عبدالعزیز ویلي ته لاړ شه او دغه شی وکړه، یا مونږ وایو عبدالله ویلي ته لاړ شه او دغه کار وکړه، یا فلانی سامان را بار کړه، فلانی سامان یوسه، فلانی مزدورکار هلته موجود دی را وایخله او داسې او داسې. نو اوس راځم مثلا مونږ ته ټینډر راغی، پروژه راغی دغه د ناصر الغفلي. مونږ دپاره ارکیټیکچر، سرویس او سټرکچر دا ډراوینګز راکړه او په څنګ کې ورته جدول، مواد او مواصفات خاصه. په دې کې مواصفات دي، سپیسیفیکیشنز دي چې له A څخه تر Z پورې مکمل مواصفات قوانین پکې ذکر شوي دي چې څه به کوي څه به نه کوي، خارجي اعمال څنګه دي، پروژه به څنګه برابروي، منطقه به څنګه برابروي، د خاورې ټیسټ دی او حفر دی، دفن دی او حفر موږ تاسو چې اکسکاویشن یا هغه ورته وایو کندنکاري ده، د هغې بیرته ډکول دي، کنکریټونو کارونه، دا ټول پکې چې کوم نوعیه دي، کوم شکل وي، دا مکمل دلته ذکر شوي دي. بل دی جدول مواد دغه راکول کیږي، دا د دوی له مخې قیمتونه معلوم دي. مثلا موږ ته ویل شوي دي چې موږ دپاره به F1 نمبر کومې چې کاشي دي هغه به 120 درهم باندې اخلي، نور د لګولو مصرف چې تا باندې څومره راځي. همدې ډول باندې ټول د موادو قیمتونه موږ ته معلوم دي، څه چې په موږ باندې دي. مثلا دلته ځینې شیان دي چې په مالک باندې دي، علی الحساب المالک، نو ځینې شیان بیا هغه ټول مشخص شوي دي، دغه هم ورسره راکول کېږي. او دا 3 ډوله نقشې ارکیټیکچرل چې په هغې له مخې موږ پلاستر، رنګ، تیږه، کړکۍ، دروازې، حمامونه، کاونټرې، دا ټول مطبخونه، د مطبخونو ته څه وایي اشپزخانه، د اشپزخانې الماریګانې، د کالیو الماریګانې، دا ټول دغه ارکیټیکچر نقشې له مخې به حسابوو. بیا بل دی سټرکچر، د سټرکچر نقشې له مخې موږ څه برابروو، کنکریټ. او د هغه له مخې د سرویس له مخې په دې کې د بجلۍ نقشې دي، د ډرینیج نقشې دي، د واټر سپلای نقشې دي، د فایر فایټینګ نقشې دي، او دا رقم ته 5 ډول سرویسز دي. او فایر فایټینګ چې شو، واټر سپلای یعنی آب رسانی، د ډرینیج یا د کانالزاسیون، د بجلی، فایر فایټینګ، او 5 ډول چې شو. ښه د اتصالاتو د څه نومیږي د تلیفون لاین، دغه نقشې موږ دپاره تسپارل کیږي او موږ دې له مخې یو اکسل شیټ برابروو. دغه اکسل شیټ کې موږ کنکریټ دی، په هغې کې کړکۍ او دروازې دي، په هغې کې فینیشینګ دی او په هغه کې د قیمت گذاری ده. دغه اکسل شیټ به بیا په نورو ویډیوګانو کې په تفصیل سره څنګه برابري کیږي، څنګه حسابېږي، مکمل برابر به تاسو ته په 3 برخو کې، یو د کنکریټ، د فینیشینګ او بل د قیمت گذاری، په دغه 3 برخو کې به تاسو ته برابر تیاروم، په تفصیل سره به تاسو پې پوهوم چې څنګه یو برابر کولی شو. دا به وروسته ویډیوګانو کې موږ درته ښیو. مثلا ټوټل قیمت راغی دومره، دا موږ استشارې ته یا مالک ته یا بانک ته وسپارلو. که چېرته موږ سره موافقه وشوه نو
موافقه وشوه، کار موږ ته تسلیم شو. بیا نو وروسته زموږ په مدیریت پورې، ښه مدیریت پورې اړه لري. څومره موږ ښه مدیریت کولی شو چې خپل کار په ښه وخت، په ښه کیفیت سره، په مناسب قیمت سره، په کم قیمت، یعنی موږ مصرف کم ور باندې شوی، په مخ بوزو، په وخت تسلیم کو. نو دا ټول هغه پروسیجر دی چې څنګه دلته په اماراتو کې کارونه کیږي او سر ته رسول کیږي. دغه کارونه بیا وروستو ویډیوګانو کې به زه تاسو ته ډېر تفصیلي پرې وغږېږم، چې دغه د انټروډکشن یا د معلومات د لومړی د شناخت یا د پیژندګلوۍ ویډیو ده. نو وروسته ویډیوګانو کې به دا درته وښیم چې موږ کارونه څنګه په مخ بیایو. عملی کار په دې برخه کې به زه حتما ویډیوګانې لرم، تاسو سره به شریکوم. نو ورونو هیله ده چې دغه ویډیو تاسو لایک کړئ، زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ در سره، او دغه ویډیو هغه چا سره شیر کړئ چې فکر کوئ چې کیدای شي دغه پلاني انجینر ته چې نوی فارغ شوی دی، یا پلاني انجینر ته چې په دې ساحه کې معلومات ته ضرورت لري او غواړي او دلچسپي لري چې معلومات ترلاسه کړي، یا هغه څوک چې غواړي اماراتو ته راشي، هغه انجینران چې راشي غواړي اماراتو کې کار وکړي، هغو دپاره ګټور تمامېدلی شي. نو دغه ویډیو هغو سره ضرور شیر کړئ. په راتلونکو ویډیوګانو کې به تاسو سره ډیر انشاءالله د انجینرۍ مربوط، د عملی کار مربوط ویډیوګانې شیر کوم. له توجه څخه مننه.